اوس راځم د ایډیټ میتود کې د ایډیټ میتود جوړوم. راځم په خپل ویو پیج کې ویو کانټکسټ د کلیکیبل بټن جوړو. په دې کې راځم ورته وایم چې سلاش اډ نیو نه بلکې زما هغه صفحه چې هغه فورم پکښې کې دی او زه ډیټا ورته راچوم. دا صفحه نیو کانټکټ سلاش کانکټینیشن اپریټر کوم. دلته ډالر ساین والیو چې زموږ ابجکټ دی چې د کلاس مو جوړ کړی دی آی ډي راته راونیسه. کانکټینیټ یې کړه د چیز سره د سلاش د ایډیټ میتود سره او دا به بیا ته بند کړو. دلته به راسم یو کلاس به د بوتسټراپ استعمال کوم. یو بوتسټراپ کلاس به استعمال کوم btn dash primary wherever edit بټن چې جوړ کړی اوس هلته مې هغه پد URL مې هم ورته ورکړی دی. دا URL دی. اوس زه پر بټن باندې کلیک وکړم دی ماته ایرر نه باید راکړي او سپینې صفحې ته دی ماته ډایرکټ کړي. راځم ګورم یې صفحه به ریفریش کړم. اوس به کلیک ورباندې وکړم ډن. دا یو سپینې صفحې ته زه ډایرکټ معنا چې زموږ هغه راوټ مو یا زموږ URL چې موږ هلته په بټن کې ورکړی هغه جوړ دی صحیح دی. راځم اوس چیرې ځم یو صفحه باید جوړه کړم د ایډیټ دپاره. د ایډیټ دپاره چې صفحه جوړوم د ایډیټ دپاره صفحه جوړول راځم په کانټکټ فولډر کې چې صفحه نوی فایل جوړوم چې ورته وایم ایډیټ کانټکټ .blade.php. دا چې مې جوړه کړله اوس صفحه چې مې جوړه کړل نو راځم څه کوم هغه فورم که چیرې زه راسم دا ډیټا ټوله ده نیو دغه فورم چې زه ډیټا پکښې ډیټابیس ته استوم یعنې انپوټ فورم دی. دا که ټوله را کاپي کړم د دې ځای کې څخه او په دې ځای کې یې کښېږدم. نو اوس به یې وارې راسم ټوله مې کاپي کړل دلته. دا به سیو کړم. راځم راوټ ورته جوړوم په web.php کې. دلته راسه د کانټکټ راوټونه چیرې دي د کانټکټ کنټرولر راوټونه contact.edit دا راوټ دی راوټ چې مې ورته جوړ کړی. اوس به راسم په کنټرولر کې د ایډیټ میتود ته به راسم. دلته به زه هغه صفحه چې مې URL ورته جوړ کړی دی هغه به ریټرن کړم. ورته وایم چې دغه صفحه ریټرن کړم. اوس راځم یو وارې ګورم چې دغه فورم ماته ریټرن کوي او که نه. صفحه به ریفریش کړم او اوس به راسم پر ایډیټ میتود به ایډیټ بټن به کلیک کوم. او دا د فورم خلاص کړي. په فورم کې اوس د ایډیټ میتود کار دا دی چې په فورم کې دی هغه ډیټا چې په ډیټابیس کې ذخیره ده یا هغه آی ډي چې مثلا سپر آی ډي هغه آی ډي ډیټا دی باید په دې انپوټو کې راپورته کړي تر څو موږ وکولی سو هغه ایډیټ کړو. نو اوس راځم د دې لپاره څه کوم بیرته خپل سبلم ته به راسم دلته ایډیټ. نو دا لاره یې ښه لاره نه ده ځکه موږ دا کوډ تکراري لرو. په دې صفحې کې هم دا کوډ لرو او بیا دلته هم دا کوډ لرو. نو دا کوډ به زه پاکم یو بله اسانه طریقه به باندې استعمال کړو. هغه به راسم ات extend وکړم extends contact
دغه صفحه به را انکلود کړم پکې کې نیو کانټاکټ نیو کانټاکټ ورپسې اکسټنډ کړم. اوس به راسره ریفرش وکړو چې د سی وي کې څه شي تغیرات راغلي که نه دي. کانټاکټ څه پیدا نه کوي. راځم اوس چې کانټاکټ مو غلط لیکلی دی نو رسم کانټاکټ. اوس به یې ریفرش کړو. هېڅ توپیر پکښې رانغلی. هماغه پخوانی فورم یې بېرته موږ ته راخلاص کوي. نو اوس راځم د دې لپاره چې ډیټا راپورته کړي په دې فورمو کې. نو بیا څه کوم؟ دلته دې فورم ته په ټولو انپوټونو کې به اوس والیو ایکوال ټو څه شی د @یل میتود څخه استفاده کوو. @یل یو نوم به ورته ورکړم. دا به مې ایډیټ ایمیل کړم او دلته بیا یې راسم edit emergency وکړم او دلته پیسټ کړم. دا به edit station دا هم چې ټول کښې شول. نو فورم هم خپل آی ډي باید چینج کړي. د فورم آی ډي ته راسم. دلته چې کله موږ پر دې بټن کلیک کوو اکشن یې پر دې پیج کېږي. نو راسم دلته دا ورته وایم چې @یلډ په فورم کې به بیا آی ډي راته ریټرن کړي. ایډیټ آی ډي به ورته ورکړم. دا به کنټرول ایس کړم. راوسو ایډیټ ته دلته به ټول سیکشن کې راواخلم. سیکشن section کې به ورته وایم چې edit id چې و دې کې به $sign contact چې شو رسم contact id. مخکې ته دې چې دا کار وکړم راځم edit method edit method کې زه د $sign contact په نوم یو object چې څه جوړوم د contacts class یا موډل څه جوړوم. find method کې $sign id پر اساس باندې راپورته او دا چې دې وکړله نو څه وکړه داسې compact method کې به دا contact variable ور واچو یا object دغه به ور واچو هلته. نو بیا دې ماته په edit method کې مشکل نه راکوي. اوس راځم هغه کانټاکټ چې مې هلته جوړ کړی و دلته یې استعمالوم ولیکل. اوس به راسم د اپډیټ د دې لپاره چې اوس دا یې ور امتحان کړو ګورو چې څه کېږي. نو زه همداسې په ریفرش وومه چې ریفرش وله. اوس پر ایډیټ بټن باندې کلیک کوم. ډیټا ټوله په فورمونو کې په انپوټو کې راپورته کړې ده. اوس زه کولی شم چې دې ته تغیرات راوړم او ایډیټ یې کړم. نو ایډیټ میتود خو دا کار کوي چې موږ ته ډیټا راپورته کوي په فورم کې. اوس بیا زه دلته کله په دې کې کوم تغیرات راوړم نو بیا به هغه تغیرات چې کله سبمیټوم نو بیا د اپډیټ میتود ته ضرورت شته چې اپډیټ میتود په راتلونکي کې درته جوړ کړم. دا د ایډیټ میتود هغه کار چې ایډیټ میتود تر کومه اندازې پر کار کوي. او وروسته چې بیا کله زه دلته تغیرات په انپوټو کې راوړم په دې ځای کې نو بیا هغه تغیرات چې سبمیټوم هغه د اپډیټ میتود کار دی چې اپډیټ میتود بیا دا کار ترسره کولی شي.